د سپوږمۍ تر کلي. د سپوږمۍ تر کلي د خپرونې درنو اوریدونکو سلام. په دې هیله چې جوړ به یاست. د قاتلې انجلی په اوومه برخه کې مو واوریدل چې مصطفی له عایشې سره واده وکړو او همدارنګه حکیم صاحب هم له مینا سره. د قاتلې انجلی وروستی برخه به په ګډه سره واورو. له درېیم زنګ سره ټلیفون پورته سو. ژورنالست انجلی په تلوار وویل څنګه سو؟ چاته مو وویل؟ ورو غږ یې واورېد. ګوره ما د ولسمشر له لومړي مرستیال سره هم خبرې وکړې. د انجلی ابتدایه محکمه استیناف ستره محکمه په هیڅ ځای کې د خپلې بېګناهۍ ثابتولو لپاره حتی یو ټکی هم نه دی ویلی. ټولې شاهدي د دې برخلاف دي. نو چې د مرګ سزا یې نه وه ټاکل شوې نور به څه وه؟ نجلۍ په غاړه کړی کارت په ګوتو واړو. څیرې یې تغییر وکړ. دا ماته نه ده معلومه چې د انجلی ولې په محکمه کې خپله خوله نه ده چوله کړې، خو زما زړه وایي چې دا انجلی بې قصوره ده. سړي غږ بدل سو. میرمنې ستا زړه خدای خبر چې څه به وایي او څه به کوي، خو حکومت ستا د زړه ګوتو په نیولو سره نه چلیږي. ډېر وبښه. نجلۍ چې لا ټلیفون یې غوږ ته نیولی و د زندان منځنۍ دروازه یې خلاصه کړه. په زوره یې وویل تاسو ته نه ده معلومه چې له تاسو سره څه کیدونکي دي؟ کله چې ما دا ویډیو په ټلویزیون خپاره کړه او ټول ملک د دې انجلۍ لپاره وژاړي نو زه په چیغو چیغو ووایم چې تر اخري وخته پورې ما د دې انجلۍ د ژغورلو هڅه کوله، خو د ولسمشر خوب د دې مظلوم انجلۍ تر ژوند ډېر مهم و. دا انجلۍ خو اوس نه پاتې کېږي، خو ته به هم بچ نه سې. موبایل یې د پولیس پر میز کېښود. د ګڼو ولاړو خبریالانو شاته ودرېده. زینب ورو ورو لګیا وه. په دعا کولو مو وخت تېرېده. ساړه په ګرمي بدل سول. ابا به هر وخت زیارتونو ته تللی، خو آخر هغه ورځ راغله کومه چې د ابا خوبونه حرام کړي وو. ناستو ماشومانو په زنګېدو کې خپلې خولې خوځولې. چې کله به حکیم پورتنۍ کوټې ته وکتل دوی به هم یو بل ته وکتل. شاته پر کټ ناست کنجر څنګ بدل کړ. له چلم څخه یې لوخړه پورته سوه. وموسېده. او حکیم صاحب پام خو ستا هم پورته بند دی. حکیم ژر سترګې راټیټې کړې. کنجر وخندل. پرېږده نن دا هلکان او راشه دلته کښېنه. ځئ نو هلکانو ساعتونه مو تېر کړئ. ماشومان په شیبه کې ورک سول. حکیم له ځایه پاڅېد. څپلۍ یې پښو کړې. له مخامخ وری ځوان په منډه راووت. په غاړه کې سور دسمال یې وچرخاو. پر کټ ناست کنجر نڅا پیل کړه. راغلی ځوان بې له څه ویلو بېرته پورته منډه کړه. کنجر په خندا کې تر حکیم لاسونه لاندې کړه. 2-3 چرخه یې ورکړ. مبارک دې وي مبارک، ستا قرض ادا سو. ننوګی راغلی ده ننوګی. وګوره حکیمه ستا خو په اسمان کې سپوږمۍ په برخه سوه. ګوره د دې انجلۍ مې 2.5 لکه درکړې وې، د بلې 3.5 او د بلې پوره 4.5. ته همداسې نجونې رازېږوه، زه به همداسې یو لک در زیاتوم. حکیم کښته کتل. د بیا لاسونه ترې چاپېر کړ. 2 چرخه یې پرې وخوړ. ته هم په همدې پیسو مرسډیز موټرونه اخله. ښه نو زه به لږ پرده وکړم، بیا دې دننه راغواړم. سړی په خندا کې ننوت. حکیم حیران کتل. سترګې یې وچې نیولې وې. سلګیو واخیست. په لرګینه څوکۍ کېناست. سترګې یې پټې کړې. خپلو لاسونو ته یې وکتل. غره یې ونیو. له اوښکو ډکې سترګې یې پاکې کړې. دی لا سونګېده چې سور دسمالي هلک په اوږه کېکاږ. تر بغل یې ورو وکتل. د پورته ورتلو اشاره یې وکړه. د حکیم سترګې ډنډ ولاړې وې. کنجر له وره سره نږدې ناستې ښځې پر اوږه لاس کېښود. د هغې په غېږ کې وړې ماشومې ته یې غاښونه ژیړ کړل. بیا یې جیب ته لاس کړ. په موبایل کې یې ګوتې ووهلې. پخوانۍ هندي سندره چالانه سوه. کنجر خپل موبایل د ماشومې غوږ ته نږدې کړ. په کوټه کې ناستو ټولو کسانو اوږې ښورولې. مینا پر پالنګ کې غځېدلې وه. کنجر ته یې رډې نیولې وې. سندره کابو 1 دقیقه روانه وه. په دروازه کې د حکیم له سیوري ښکارېدو سره کنجر ژر موبایل بند کړ. ورو یې ناستو کسانو ته د تلو اشاره وکړه. ښځې ماشوم کنجر ته ورکړ. ویې ویل راځه حکیم صاحب دلته د پالنګ پر ژۍ کښېنه، بسم الله وکړه او دا واخله. په غوږ کې اذان وکړه. حکیم پر پالنګ غځېدلې نجلۍ ته وکتل. بیا له کنجر څخه ماشومه واخیسته. ښه یې په ځیر وکتل. سړی ولاړ سو. حکیم شیبه وروسته خپله خوله وخوځوله
الله اکبر الله اکبر. خنجر ووت. په سرای کې د وره له څنګ سره پر ایښي چیلم یې خوله کېښوده. لوخړه یې پورته کړه. بیا یې په غاړه کې بند تاویز ښکل کړ. په خندا یې ناره کړه، بلو زویه هله دلته راسه. شېبه وروسته یې هماغه د سر دسمال ځوان تر مخ ودرېد. هغه خندل خو غږ یې نه اورېدل کېده. خنجر په ویتو شونډو وویل، نور ټول کارونه وروسته اول ځه او ډاکټر ملک خبر کړه. هله نو زویه په منډه وځې. ولاړ ځوان پر لویه دروازه ووت. خنجر بیرته په کټ کېناست. د چیلم خوړه ختله. حکیم پر پالنګ د غځېدلې نجلۍ پښې نیولې وې. په ژړغوني حالت کې یې شونډې وښورېدې. د خدای په خاطر ما له داسې امتحان څخه وباسئ. اخر دا زما وینه ده. تا ته دې پر خپلې مرحومې مور قسم وي دا ماته راکړئ. ډډه وهلې نجلۍ په کوټه کې پر ایښو ډولونو کې سترګې ګنډلې وې. هېڅ یې هم نه ویل. حکیم هماغسې ژړل. زه به له دې ځایه ولاړ سم مینا جانې، یوه لرې ځای ته به ورسره ولاړ سم. مینا د هغه رنګکړې ږیرې ته کتل. د ساه اخیستل یې اوږده شول. تر هغو چې د خلکو ته معلومیږي موږ دا ښار بیخي پرېږدو. حکیم لا خپله خبره نه و پوره کړې چې مینا سترګې پورته کړې. له مخامخ وره یې پر مخ سیوری خور سو. حکیم لا ژړغونی و. تا ته خنجر تر څټه اوږدوی لاس ورتاو کړ. له تا دروغجن حکیم نه، خو به زه همدا اوس ښځه جوړه کړم. دی وچ ولاړو. خنجر یې خولې پر ځمکه وویشتله. د ککرۍ ویښتان یې ګډوډ شول. سړي په چیچلې ژبه وویل، تر تا غوندې سړی خو موږ کنجران لا ښه یو. کم له کمه د خپلې ژبې خو پاخه یو. پیسې دې هم اخیستي، څنګه د خپل عزت خیال در سره پیدا نه شو. مینا لا هماغسې غځېدلې وه. سترګې یې ډکې وې خو څه یې نه ویل. حکیم په ژړغوني حالت کې لاسونه لپه کړل. تاسې د پیسو بدل کې زما کور واخلئ. خنجر د حکیم سره د مینا خواته کوږ کړ. هغه کاته کتل. ښه پښه یې ور ټوله کړه. په ځان پسې پر نیولې وړو کې بالښت یې لاس تېراوه. سړي د چپ لاس ګوته هغې ته ونیوله. واوره دا وینې. هغې 9 میاشتې په نس کې ګرځولو باندې تکلیف کښلی. هغه به ستا پلار ورکوي ها؟ مینا حکیم ته وکتل خو څه یې ونه ویل. پر لاس یې غبرګې اوښکې تویې سوې. خنجر حکیم ته د وره خواته کش کړ. اوځه اوځه چې بیا دې دلته ونه ګورم. حکیم یې په ټیلو ټیلو تر سرایه بوت. له شاوخوا ټولو دروازو خلک راووتل. دوی حیران حیران کتل. خنجر لا حکیم تر ګریوانه نیولی و. غاښونه یې وچیچل. ستا غوندې دروغجن حکیمان زه په لاره سمولی سم. حکیم یې په سترګو کې سترګې څلور کړې خو حرکت بې نه درلود. سړي پسې زیاته کړه، واوره که بیا د دې خواته کتلي لا هم و نو ستا هغه 7 سره لورانې به دلته راولم او په 10 روپۍ به یې وچلوم. وا دې اورېدل؟ ښه یې وخوځاو. بیا یې تر ورو ټېل واهه. د حکیم زګروی خود د بازار په ګونه کې روان سو. زینب سړه ساه ایسته. په څنګ ولاړ پولیس رډې نیولې وې. بیا یې پسې وغځوله. 3 ورځې وشوې. ابا نه څه خوړل او نه هم له چا سره خبرې کولې. تر ټولو عجیبه خو لا دا وه چې له هغه ټولو لمونځونه قضا سول. آخر دا راز تر موږ هم راورسېد. یو ماخوستن موږ ټول له مور سره ناستې وو. ابا مو په بله خونه کې قدم واهه چې دروازه وټکېده. انسا خور مې بام ته وختله. کله چې راغله ویلې چې کومه ښځه دروازې ته ولاړه ده، چادرې هم پر سر ده. مور مې هغه دروازې ته ورولېږله. دروازه خلاصېدو سره په تور حجاب کې ولاړې ښځې وویل، حکیم صاحب په کور کې دی؟ هو پورته دی. ته څوک؟ زما نوم مینا ده. له دې خبرې سره یې په غېږ کې نیولی ماشوم ښکل کړ او بیا یې انسا ته ونیو. دا ماشوم حکیم صاحب ته یوسئ. انسا خبرې ته خوله جوړوله. مینا ژر په ولاړه رکشه کې سپاره سوه. واورئ تاسې چیرې ځئ؟ انسا وړې ماشومې ته وکتل. بیا روانه سوه. د پورتني پوړ د رنګ شیشو دروازې ته ودرېده. ابا یو ځل خو دې باندې راسه. شیبه ودرېد. ور خلاص سو. بیرته مخ پر وړاندې روان سو. په عمر پخې ښځې ویل، دا څه روان دي؟ دا څوک ده؟ انسا ماشومه مور ته ورکړه. نورې نجونې پرې راکوړه سوې. نه پوهېږم مورې. هغې ښځې راکړه او روانه سوه. ما ورته ویل ودرېږه خو هغې هېڅ هم وانه ورېد. د وره له شاخ سره د رنګه دروازې پلې خلاصې سوې. حکیم خواره واره ویښتان راووت. څه شوي؟ دا شور مو ولې جوړ کړی؟ حکیم نجلۍ ته وکتل. تنده یې پراخ سو. انسا وویل، ابا یوه ښځه راغلې وه، نوم یې مینا و. دا ماشومه یې راکړه. ټولو حکیم ته وکتل. د خپله ګوته مخامخ ورته ونیوله. تاسې هغې خونې ته ولاړې سئ او سرایه ته دننه راسه. ولاړې 4 وړې نجونې روانې سوې. ټولو یو بل ته کتل. پر 2 کټونو کېناستلې. انسا ورو وویل، خورې ته وا دا به څوک وي؟
زینب په سړه انداز ور بیا کړ. نه پوهېږم، زه هم دې چورت وړې یم. حکیم په ټیټ غږ ګوته وڅنډله. ورو خبرې کوه، نجونې به یې واوري. ښځې په ژړا کې چیغه کړه: ټولې دنیا ته به وایم تا ماته دا قار راکړ، دومره غټه دوکه. موږ دې په دې څلورو دیوال کې بندیان کړي وو او په خپله دې د ملایتوب په پګړۍ کې کوترې الوزولې. کړس شو. ښځې پر مخ لاس ونیو. حکیم ناره وکړه: بند کړه دا چټیات دي. په عمر پخې ښځې لا مخ ټینګ نیولی و، د چیچلي شونډې وخوځولې. خوله دې مه راباندې ماتوه. ښځې په ژړا کې ګوته شخه کړه: د خپلې خولې خیال دې وساته. ته به خدای ته په کوم مخ ورځې؟ کومه خوله؟ ها، په مخ به دې در ووهي ستا هغه لمونځونه. د ښځې چیغې ډېرې سوې. حکیم تر ستونې ونیوله، په ګوتو یې زور کړ. بیا یې مخامخ ټېله کړه. ښځه ورغښته، پسې ورغه. د هغې ستمی ډېر سو. د حکیم څڼې غورځېدلې. ښځې پر نس دواړه لاسونه کلک نیولي وو. حکیم له څلورمې لغتې سره د هغې سر تر کوڅو یې ونیو. د مخامخ وروخواته یې ټېله کړه. ښځې چیغې وهلې. لوڅ سر یې د مخامخ دهلیز پر خوا منډه کړه. حکیم پسې چیغه کړه: خبردار، که دې نجونو ته څه ویلي وو. ور یې پورې کړ. ښځې د ویې الله ناره وهله. په دهلیز کې څلور واړه نجونې تر څنګلو ونیولې او پورته یې وخېژوله. بیا پر کټ کېناستل. زینب یې پر مخ لاس راتېر کړ. څه سوي مورې؟ څه خبره ده؟ ها، راته ووایه، هغه ښځه څوک وه؟ په عمر پخې ښځې ژوره ساه واخیسته. په وینو شوې شونډې یې ژبه تېره کړه. ورو یې ویل: ستا د پلار دویمه ښځه ستاسو د اتمې خور راوړلو ته راغلې وه. د ټولو تندی تریو سو. زینب لړزې واخیسته، منډه یې کړه. ور یې ټېل واهه. په غاړه کې بند سپین ټیکری پر سره سم کړ. حکیم په دوتلې ناست و. هغه ښځه زموږ له خاطره دلې پاته نسوه که نه؟ حکیم په غوسه ور وکتل. د زیاته کړه: ته همدا اوس ورسه او هغه دلته راوله، ځکه چې موږ ټول سبا سهار له دې کوره ځو. حکیم نور هم سور راوښت. په غلې غږ یې ګوته وڅنډله: زه به تاسې ټول ووژنم که چا له دې ځایه قدم لا هم اخیستی و. زینب ژر خبره ور پرې کړه: قدمونه خو به وځي ابا، او دا د قتلولو اختارونه مو نور بند کړئ. بیا داسې نشي کوم کار چې باید تاسې کړی وای هغه له موږ څخه کومه یوه وکړي. له نورو خو نه یو خبر، خو په خدای قسم پلاره چې ما شل وارې دا چورت وهلی چې له ټولو خویندو سره به په یو کوټه کې ځان بند کړم او اور به واچوم یا به تا ووژنم. په دې وخت کې انسا هم راغله. حکیم ولاړ سو. زینب ته مخامخ ودرېد. په ټیټ غږ یې سترګې رډې کړې. ښه، نو لاس دې په ما پورته کړه. چیغه یې کړه: او مړ مې کړه. هله نو. زینب هماغسې ولاړه وه، خو ژړغونې غږ یې وویل: زه رښتیا وایم ابا، که دې له دې وروسته هڅه وکړه چې موږ بندیان یې کړې، نو په رښتیا به زه تا مړ کړم. حکیم تر ستوني لاس ورتاو کړ. مخامخ یې ټېله کړه. انسا ورباندې پرېوتله. په لوړ غږ یې وویل: زه به د هغې نجلۍ پر ځای تا په هغه بازار کې پرېږدم. ما دې اورېدل؟ دواړه په چیغو له خونې ووتې. انسا زینب پر کټ کېنوله. په عمر پخه ښځه را کېناسته. انسا وبونګېده. ابا زینب ووهله. زینب په ژړغوني غږ ور بیا کړ: خیر دی، کومه خبره نه ده. په دې دوزخ کې مو نن وروستۍ شپه ده. سهار وختي به موږ ټول له دې ځایه ولاړ سو. که به 2 ساعته وخت و، یوازې د زرو زرو غږ خاموشي ماتوله. ټول د بان پر سر پر ایښو کټونو پراته ول، خو خوب یې تښتېدلی و. دوی ټولو په سپوږمۍ کې سترګې خښې کړې وې. 2 دقیقې وروسته حکیم هم راغی. وړه ماشومه یې په غېږ کې راخیستې وه. پر کټ خورې مشدانۍ کې وغځېد. لږ وخت نور هم تیر سو. موټر د بریک له شخ سره حکیم په ځای کې نیغ کېناست. تت غږ راغی. لږ وخت نور هم تیر سو. د موټر د بریک له شخ سره حکیم په ځای کې نیغ کېناست. تت غږ راغی: او حکیم شفاعت الله، تا ته وایم، شفاعت الله، دروازه خلاصه کړه. حکیم له مشدانۍ راووت. ټول په کټونو کې جګ کېناستل. حکیم پر تندي لاس تیر کړ. بیا یې د بام ژۍ ته ور منډه کړه. له سپینې کورلا سره 5 تنه ولاړو. چاغ سړي د څنګ کس ته وویل: دروازه خلاصه کړه. حکیم بیرته ګوښې راغی. غږ یې په زحمت اورېدل کېده. کنجر او کسانو یې د انجلۍ وړلو ته راغلي وو. لاسونه یې ومروړل. بیا یې 2 قدمه واخیستل. د دروازې د زنځیر ماتولو غږ په لوړ اورېدل کېده. ټولو یو بل ته کتل. پر کټ پرتې ماشومې چیغې پیل کړې. زنځیر ماتونکي بل کس ته له موټر څخه د پانی راوړلو وویل. حکیم ماشومې ته وکتل. د هغې تر څنګ په یخي بالښت کې غوټه کړه. د ماشومې غږ ورک سو. ټولو چیغه کړه: ای مه کوه، پرېږده.
زینب حکیم ټیل وهله. ده په غوسه وویل دوریسا تړس سو. زینب بغل ته ولوېده. بیرته یې بالښت د ماشومې پر مخ کېښود. ټولو زورونه پسې وهل. د زنځیر لاټکه ختله. چیغې نورې هم ډېرې سوې. زینب تر کټ لاندې لاس وواهه. د کالو ټکولو لرګی په لاس کې ورغی. ژر ور جګه سوه. ټولو د حکیم مټې نیولې وې، خو هغه زور نه وهل. زینب پر چیغه کړه پلاره هغه پرېږده، ابا د وروستي وار لپاره درته وایم هغه پرېږده. خړس شو. د حکیم خوله وازې پاتې سوه. بالښت یې له لاسه ولوېد. د زینب په لاس کې د لرګي یوه خواته تکه سره وه. ټولو رډ رډ کتل. حکیم پر کټ ور ولوېد. د زینب په لاس کې لرګي لږ لږ صحیح کړاو. سترګې پټې سوې. ماشومې لا ژړل. دوی ټول پر کټ را څرخېدلي وو. په زینو کې دربی سو. زینب په ژړغوني غږ وویل سلما هله انجلۍ د عایشې کره یوسه، هله ځه منډه کړه. سلما او بلې خورې منډه کړه. لومړی سلما تر ټیټ دیوال را واوښته. دوهمې ماشومې ورکړه. کنجر له 2 کسانو سره په دوکان کې ودرېد. 2 کسه یې هلته پرېښودل او له 3 نورو سره دوهم پورته وخوت. کنجر د حکیم په لیدو پښه نیولی سو. په عمر پخه ښځه ژر ولاړه سوه. پر بل کټ پروت ټیکری یې زینب ته ور واچاوه. د کټ څادر پر سر کړ. کنجر له ملګرو سره د کټ خواته نږدې سو. په ځیر یې حکیم ته وکتل. په حکیم څه سوي؟ زینب سترګې راپورته کړې. هغه ما وواژه. کنجر په حیرانۍ ور وکتل. بیا یې ټول تر نظره تیر کړ. ویرېدلی ښکارېدل. حکیم غځېدلی و. کنجر پسې زیاته کړه زموږ ماشومه چیرې ده؟ کوم ځواب یې ونه اورېد. بچونه مې چیرې ده؟ زینب ورو وویل هغه ابا مړه کړې. بیا یې خدای خبر چیرې خښه کړې وه. کنجر شونډې وچیچلې. شاته یې مخ راواړو. له لاندې منزله 2 کسه راپورته سول. سر یې وښوراوه. کنجر وویل کوم ځای خو به درنه پاتې سوی نه وي، خو په ټول کور کې 2 خونې دي. کنجر بیا ټولې تر نظرې تېرې کړې. زړېدلی سر له خپلو کسانو سره ووت. زینب پلار ته وکتل. تر سترګو یې اوښکې راغلې. د مور پر زنګون یې سر کېښود. حکیم خلاصې سترګې پروت و. له همدې سره پر تخت ولاړې زینب ښه وژړل. د زندان مشر ساعت ته وکتل. له شونډو سره یې ډنډه یو ځای وخوځوله. بس نور نو وخت ختم سو. ټولې کړۍ کمرې ممرې مو د لمر تر ختو باید وځئ، کنه بیا په مسؤلیت ستاسې وي. هله یې بندې کړئ دا بلاوې مو. زینب ژر سترګې رالوڅې کړې. شاوخوا یې وکتل. ولاړو ژورنالستانو نیغ کتل. ډوګر بیا غږ کړ تښتئ نور هله ایتا ته وایم کاږه دا مایک دی هله. شور شو. ټولو د خپلو مایکونو راخیستلو لپاره منډې کړې. هلې و زینب ته له ایښو مایکونو یو راخیست. 2 پولیسانو انجلۍ کلا بنده کړه. هغې چیغې کړې ودرېږئ، ما ویلو ته پرېږدئ. خو د زندان مشر ژر د مایکونو او د وتلو نارې وهلې. لاندې ولاړې یوې انجلۍ لا هم هغسې ورکتل. زینب چیغه کړه زما ټول ویل به هماسې چټي ولاړ سي، د خدای لپاره ودرېږئ. د لاندې کسانو لا ټیل ماټیل و. دی په ژړا کې ورته کړه ما مې له خپل پلار څخه د پیدا کېدلو بدله واخیسته. زما پلار ته اولاد نه و پیدا کړی، بلکې مړه کړی و. زه غواړم له شامې یو سوال پرېږدم او زه غواړم چې تاسې ټول د دې پوښتنې ځواب له دې ټولنې وغواړئ. پولیسو په ژوره ژورنالستانو تر ور ایستل. په دوی کې څنګ ته ولاړې نجلۍ لا دې ته وچې نیولې وې. زینب زورونه وهل. بیا یې ویل پوښتنه دا ده چې یوازې مړه کول ولې جرم دی؟ پیدا کول ولې نه دی جرم؟ فکر وکړئ، پیدا کول ولې نه دی جرم؟ پوښتنه وکړئ. په حرام اولاد پیدا کول جرم دی، خو د حلال اولاد راوړل او ژوند بربادول ولې نه دی جرم؟ خلکو ته ووایاست چې نور خیرات خواره مه پیدا کوئ. بېکالو زندګي او له ژړا ډکې کوڅې له پخوا لا ډېرې دي چې مړاوي نه شي، نو ولې یې پیدا کوئ؟ زینب ښه وژړل. اوس نو ټول ژورنالستان وتلي وو. وروسته یوې ښځې زینب ته تر شا لاسونه ور وتړل. دی را ځوړندې زندۍ ته کتل. د زندان مشر ساعت ته وکتل. بلې ښځې یې پر سر تور کڅوړه ور واغوسته. بیا یې زندۍ ور په غاړه کړه. د زینب ساه اخیستل اوږده سول. خلته له هوا ډکېده او بیا خالي کېده. ښځې زندۍ تر ستونې ور وایستله. زندان مشر شاته وکتل. یو سرخیریلی سړی ته اشاره وکړه. کرس شو. زینب تر پښو لاندې ځای ولوېد. د طبخې لرونکي موټر څنګ ته ولاړ سړی کمره سمه کړه.
مخامخ ولاړ انجلۍ مایکو خولو ته ونیوله. زینب یوه شېبه کټ کټ سترګې یې ومښلې، خولې ته یې لاس ونیو، څو ځله یې پوزه کش کړه، بیا یې وویل سمه ده. زینب موږ ټول پرېښودلو او لاړه. ګناهکار څوک دی؟ هغه پلار چې پیدا خو یې کړو لیکن ژوند یې ترې واخیست، یا د بیوکراسۍ هغه مشر چې له خوبه یې د ولسمشر پاڅولو همت نه درلود، یا پړه په خپله د ولسمشر پر غاړه ده چې خپل سټاف ته یې دا ویره وراچولي چې د هغه خوب له کومې زینب څخه هم ډېر مهم دی. دا ټولې پوښتنې په خپل ځای باندې اړینې دي، خو تر ټولو مهم سوال دا دی چې زینب موږ ته پرېښې ده. فرشته ګیلاني مرکزي زندان. له خبرو وروسته د ټلویزیون پرده سپینه سوه. پر کوچ ناستې مېرمنې په څنګ ناست کس ته وکتل. هغه پر څنګ کې د ایښي ټلیفون لومړی بټنه کېکاږله. په نرمه لهجه یې وویل یوه غونډه راوبولئ، د هېواد د ټولې وتلي علما، سیاستوال او مخکښ کسان پکې راوغواړئ. مقابل لوري په ورو ور بیا کړ. سمه ده ښاغلی ولسمشر صاحب، خو اجنډا به څه وي؟ لږ اوږده ده، ولیکه. که د اولاد قتلول جرم دی، پیدا کول یې ولې نه ده جرم؟ د سپوږمۍ تر کلي د خپرونې درنو اورېدونکو د قاتل انجلۍ وروستۍ برخه وه. په دې هیله چې ناول مو خوښ سوی وي. تر بیا ښه وخت، د خدای په امان. د سپوږمۍ تر کلي.